جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې څو چند کړم د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند لوري د شاوخوا میلیارد افغانیو په ارزښت د کابل ښاروالۍ درې مهمې پروژې پرانیستل شوې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند لوري نن د روان 1403 لمریز کال د ثور میاشتې په 8مه نیټه د خیرخانې کوتل سړک دوهم لاټ له شهید څلورلارې تر قصبې پورې د غځېدلي سړک لومړۍ برخه او د هوايي ډګر له څلورلارې بیا تر ګمرک پورې د غځېدلي سړک جوړولو پروژې پرانیستل شوې. محترم ملا صاحب د یادو پروژو د پرانیستو مراسمو ته وویل چې کابل ښاروالي د ښار د ښکلا او منظموالي په موخه ډېرې هڅې کوي چې د پخوا په پرتله د ښار بڼه منظمه شوې. موږ یې ټولې ترسره شوې هڅې ستایو او پر هیوادوالو غږ کوو چې د المنفعه پروژو په ساتلو کې له حکومت سره همکاري وکړي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د کابل ښاروالي مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې یادې پروژې په ټاکلي وخت او ښه کیفیت سره بشپړې کړي. د خیرخانې کوتل سړک دوهم لاټ 2520 متره اوږدوالی او 80 متره پلنوالی لري چې چارې به یې د 344 میلیونو افغانیو په لګښت سره په 20 میاشتو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. له شهید څلورلارې تر قصبې پورې د غځېدلي سړک د لومړۍ برخې پروژه 1890 متره اوږدوالی او 45 متره پلنوالی لري چې ټولټال پرې 115 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او په یو کال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د هوايي ډګر له څلورلارې بیا تر ګمرک پورې د غځېدلي سړک پروژه 2994 متره اوږدوالی او 80 متره پلنوالی لري چې 407 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او ټاکل شوي چې په 20 میاشتو کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. یادې پروژې ویالې، پلې لارې، ګلدانونه، برېښنا، تمځایونه، د سړک د سر خط کول، د ترافیکي نښو نصبول او د یوه معیاري سړک نورې برخې هم لري چې مالي لګښت یې د کابل ښاروالۍ له لوري ورکول کیږي. هر الویشته خاوره به دې بیا ډکه له خونده کړم.